مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، نو اوس هغه وخت را ورسېدی چې مسلمانان باید د منافقانو سره نرمه او پسته گزاره ونکړي، بلکې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان امر کړ چې د کفارو او منافقانو سره باید تشدد او سختی وسی. الله جل جلاله د سورة التوبه په 3 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. یعنی اے نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو او منافقانو سره جهاد کوه او پر دوی سختی کوه او د دوی د ورتلو آخري ځای جهنم دی او دغه جهنم د ورتلو ډیر بد ځای دی. الله جل جلاله خپل رسول د دې څخه منع کوي چې د دوی صدقات قبول کړي او پر دوی د جنازې لمونځ ادا کړي او د دوی د پاره د مغفرت طلب وکړي او د دوی وشخولو ته حاضر سي. الله جل جلاله امر وکړي چې د دوی د دسیسو او مؤامرو هغه مرکز ورونړوي چې د مسجد په نامه سره جوړ کړی وو. د منافقانو په باره کې داسې آیاتونه نازل شوه چې دوی یې پوره رسوا او شرمنده کړ. دغه آیاتو تر نزول وروسته د دوی په پیژندلو کې هیڅ پټوالی نه. هغه کسان چې په مدینه منوره کې اوسېده ټول منافقان یې په نامه سره پیژنده. دغه غزا په نتیجه کې د شاوخوا عرب په ډلو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د اسلام راوړلو د پاره راتله. که څه هم دغه ډلو راتګ د مکه مکرمه تر فتح ورسته شروع شوی وو، مګر دغه ډلو ډیروالی او اوج تر رسیدل د تبوک تر غزا ورسته وو. د سورة التوبه ډیر آیاتونه د تبوک د غزا په متعلق نازل شوي دي چې ځینې د مختر وتلو نازل شو او ځینې پس له وتلو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سفر کې و نازل شو او ځینې هغه وخت نازل شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیرته مدینه منوره ته راغلی. په دغه آیاتو کې د غزا حالات، د منافقینو رسوایی، د مخلص مجاهدینو فضیلت، د صادق مسلمانانو د توبې قبلېده او نور حالات ذکر شوي او بیان شوي دي. محترم ورونو، د تبوک د غزا څخه هم ډیر شرعي احکام، نصيحتونه او عبرتونه راوځي، خو زه به د اختصار پر ډول یو څه مهمو او د غور وړ شیانو ته اشاره وکم. اول، په مال سره د جهاد اهمیت. د اسلام د دشمنانو سره جهاد کول یوازې دا نه دي چې زه غزا ته ووتم، بلکې کوم وخت چې جهاد و اسلحه، نفقه او مال ته ضرورت پیدا کی، پر مسلمانانو دا واجب او لازم ده
چې د خپل قدرت پر اندازه به د جهاد د پاره خپل مالونه هم ورکوي، لکه څنګه چې موږ ولیده چې اصحاب کرام په خپل هم غزا ته وتل او هم یې مالونه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ نسو اوشه سل آسه 200 اوقیه سپنزر او د سرو زرو زر دیناره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، یعنی تر نن ورځې وروسته چې عثمان رضی الله تعالی عنہ هر څه وکي ضرر نه ورسوي. په دغه حدیث شریف کې وهغه کسانو ته زجر او تعذيب دی چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت په وختو کې د رضی الله تعالی عنہ پر سیاست تبصره کوي او ځینې لیکوالان ډېری اوږدې صفحې لیکي چې حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ په خپل سیاست کې یو طرفه او ضعیف وو. دوی په دغه کار سره چې د اسلام پر تاریخ په درواغو او د خلقو په خطا ایستلو سره قسم تورونه او تهمتونه وتړي خپل غربي باداران خوشاله کوي. دغه کسان خپل ځانونه د عفت او نزاهت، پوهه او صداقت په لوړو برجو کې کښینوي او د هغه ځای څخه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پر سیاست تبصره او اعتراضونه کوي. په حقیقت کې دغه کسان تر هر څه د مخه وجه ته اړ دي چې اول خپل مرزونه تشخیص او پیدا کړي او بیا د هغه امراض او علاج د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د سیرت په ویلو او په هغه پسې په اقتدا کولو وکړي. د دوی د قلبي امراض د علاج یوازنی لار هم دغه ده چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په ژوند ځان خبر کړي او بیا اقتدا پسې وکړي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سیاست چې هر څه وو خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مبارک قول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم تر اوریدلو وروسته به کم ادب و چاته دغه اجازه ورکي چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ پر سیاست تبصره او اعتراضونه وکړي. دوهم منافقان او اسلام ته د هغو خطر. د تبوک په غزا کې چې په کومه اندازه آیاتونه د منافقانو د خطرو په باره کې نازل شوي دي او د هغو حالات یې بیان کړي دي، په بل هیڅ غزا کې داسې نه ده پیښه شوې. تبه په سوره التوبه کې آیاتونه نه بلکې ډېرې صفحې وویني چې اکثره آیاتونه یې د جهاد فی سبیل الله اهمیت بیانوي، جهاد بالنفس، جهاد بالمال، او فرمایي چې دغه جهاد د مسلمان پر صداقت او اخلاص یوازنی دلیل دی. د مؤمن او منافق په مابین کې هغه مهم فرق جهاد دی او مسلمانان که واقعا هم مسلمانان وي باید د راحت او استراحت په کنج کې نکشینی. هغه تکالیف او زحمتونه چې ودوی ته د الله جل جلاله په لار کې پیښیږي لوی و نه بولي، لکه منافقانو چې به ویل اوس د ګرمۍ او د میوو د پخېدو وخت دی، انتظار وکي چې هوا یخسي بیا به ولاړ شو. په دغه غزا کې د منافقانو د حالاتو څخه موږ دغه درس اخیستلای شو چې په هر عصر او هر زمانه کې د منافقانو نفاق د مسلمانانو د پاره لوی خطر دی. او دا ویلای شو چې اسلام یعنی زه مسلمان یم دا په خله سره یو دعوه ده. دغه دعوی د اثبات د پاره شاهدان پکار دي او هغه شاهدان جهاد او د تکالیف قبلول دي. دا د دې لپاره چې صادق د کاذب څخه معلوم او جلاسي او د مؤمنانو ایمان د منافقانو د جدل څخه وپیژندل سي. او د تبوک غزا دغه الهي قانون د لپاره مهمه او عظیمه ماده و، ځکه هلته د مسلمانانو امتحان ډیر لوی امتحان وو چې منافقین یې د صادقه مسلمانانو څخه جلا کړ. او هلته داسې آیاتونه نازل شو چې مسلمانان یې ودې ته متوجه کړ چې په هر ځای او هر زمانه کې باید د منافقانو د شر څخه ځان وساتي. مسلمانان یې په دې پوه کړ چې مسلمانانو ته شر نه راځي مګر د منافقینو د طرفه. د اسلام دشمنان نسی کولای چې مسلمانانو ته د ځان ورورسوي مګر د منافقانو د لارې، او مسلمانان د دوی کافر دشمن داسې نسی خطا استلای لکه منافقان چې خطا باس.
مسلمانانو ته د ضعف، کهالی او تفرقه مرض بل څوک نزي راوستلی بېله منافقانو. و مسلمانانو ته لوی خطر د منافقانو د طرفه ورپېښېږي، ځکه منافقان د اسلام سره د اسلام په نامه جنګېږي و اسلام ته د اسلام په اسلحه چمونه جوړوي، اسلامي احکامو ته د اصلاح په نامه سره تغییر ورکوي، د اسلام څخه جوړې سوي او اړول سوي فتواوي د خپل مقصدو د حاصلولو او د بادارانو د خوشاله کولو لپاره راباسي. دغه غزا څخه باید مسلمانان کم درس او عبرت واخلي. هغه دا دی چې د باندني دشمن څخه د یو ارزان ساتي او د داخلي منافقانو څخه د زر واره ځان ساتي، او تر هر څه د مخه دي د منافقانو سره د دې لپاره وجنګيږي چې په دوی کې نفاق نشر نکړي. دریم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاست د منافقانو سره او د خپل اصحابو صادق مؤمنانو سره. پر موږ اوس دا لازمه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه سیاست کې فکر وکړو چې د منافقانو سره یې کاوه، او هغه سیاست ته متوجه سو چې د صادق مسلمانانو او خپل اصحابو سره یې کاوه. تا ولیده چې ډېر منافقان د تبوک د غزا څخه پاتې سوه او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله، قسم قسم عذرونه یې ورته ویل. پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته عفو وکړه او د دوی باطنی حال یې و الله جل جلاله ته پرېښاوه. او لږ شمیر مسلمانان چې بېله شک او نفاق صادق مؤمنان و دغه غزا څخه پاتې سوه او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله، بېله عذره او درواغ جوړولو یې عفو ځینې وغوښته، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عقاب ورکړي او عفو یې نه ورته وکړه. تا هغه عقوبت ولیدي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه صادق مؤمنانو ته ورکړي څونه سخت او شدید وو. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې د منافقانو سره نرمي او د عفو لار اختیار کړه او د صادق مسلمانانو سره شدت او د عقوبت لار اختیار کړه؟ جواب: په دغه ځای کې شدت او عقوبت د شرف او اکرام علامه ده. دا هغه کسان و چې په ورسته کې د دوی د عفو او توبې د قبلېدو دپاره آیاتونه نازل سوه او د قیامت تر ورځې به ویل کیږي، خو منافقان دغه شرف او اکرام وړ او مستحق نه و چې د دوی په باره کې د عفو او توبې آیاتونه نازل سي. بل دا چې منافقان په دوزخ سره محکوم دي، دوی په حقیقت کې کفار دي. دغه دوی چې په دنیا کې په ظاهر سره اسلام ښکارا کوي، دغه اسلام یې د قیامت په ورځ د جهنم د اور څخه نه خلاصوي. الله جل جلاله موږ امر کړی یو چې دوی او د دوی دغه ظاهري حال سره پریږدو او دنیوي شریعت او احکام د دوی پر ظاهر عملی کو. د څه دپاره د دوی د عذرو او د خبرو د حقیقت څېړنه او تحقیق کوو. موږ د دوی سره فقط هغه د دوی پر ظاهري شکل معامله کوو او احکام پر جاری کوو، لکه څرنګه چې دوی هم و موږ ته فقط خپل ظاهري حال او ظاهري عقیده راښکاره کوي. ابن قیم رحمه الله وایي الله جل جلاله هم د خپل بندگانو سره د دوی د ګناهو په عذاب او عقاب کې دغه معامله کوي. خپل هغه مؤمن بنده ته چې الله جل جلاله یې خوښ لري او د په دربار کې عزت لري، په یو کوچنی خطا او شویدلو سره ادب ورکوي چې همیشه ویښ او بیدار واوسي. او هر هغه څوک چې د الله جل جلاله په دربار کې کښته او سپکوي، دی او د ګناهونو سره پریږدي. هر وخت چې یو ګناه وکي په دنیا کې یو بل نعمت ورکي. په دغه غزا کې نور هم ډیر احکام او عبرتونه شته، خو زه د مضمون د اوږدوالي د بیرې تر تیریږم او یو څه به تاسې هم و فکر کولو ته پرېږدم چې نور څه شي ځینې را ایستلی سي. ورونو، د تبوک غزا چې د هجرت په نهم کال کې د رجب په میاشت کې و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آخري غزا ده. نو اوس دا ښه او لازمه بولم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
ټوله غزاوې د یو څو اړخو څخه وڅېړو او ځینې نتیجې ځینې راوباسو. اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله غزاوې 28 یا د علماو په بل قول 28 غزاو ته رسیږي او ټوله سریې یا ډلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیږلي دي 18 سریو ته رسیږي. او په ټولو غزاو او سریو کې جنگ نه دی پیښ شوی، ځکه ځینې غزاوې او سریې بې له جنګه پای ته رسېدلي دي. خو په دغه ټولو غزاو او سریو کې د مسلمانانو او د کفارو د طرفه د وژل شوو کسانو شمیر تر 1000 نفرو نه زیاتېږي. او دا هغه عدد او شمیر دی چې د جزیرة العرب د ټولو جنگو په تاریخ کې تر دغه لږ وژنه او تلفات نسته. هو، تر اسلام او اسلامی جنگو د مخه په جزیرة العرب کې جنگونه کېده او بے حساب خلق پکښې وژل کېده، خو هغو جنگو بېله دشمنی او عداوته، بېله تفرقه او عناده، بېله چور او چفاول څخه بله نتیجه نه درلوده، مګر اسلامی غزاو په دغه لږ تلفات هغه بے حسابه فائدې په وجود راوړي چې اول یې د یوه الله جل جلاله عبادت، توحید او د بوتانو ماتول دي. امن خو هغه اندازې ته ورسېدی چې د حیره یا قادسیه څخه به یوې ښځې کولای شوای چې یوازې رهیسې پر بیت الله الحرام طواف وکړي او بیرته خپل کلي او وطن ته په امن او امان ولاړه شي، او په دې سفر کې به بیل الله جل جلاله بل د هیچا څخه نه بیریده. او دا هغه جزیرة العرب و چې د ځنګله قانون پر مسلط و. هر قوي به ضعیف خوړی، چور او چپاول، غلا او وجنه، د ښځو او کوچنیانو په اسارت نیول او بیا د منځو او مریانو په شکل په نور ځایو کې خرڅول. دغه د دوی د ژوند قانون او اساس و. یوه تجارتي قافله د یو لشکر بې حفاظته تر خپل مقصده پورې نسوای رسېدلی، خو بالمقابل اسلامي غزاوي او سریې بلکې اسلامي جنگونه د قرآن مجید پر هغه دوه اصله او قانونه بناوه. الف، هغه چې رب عز وجل فرمایي والفتنه اشد من القتل، فتنه بې امنیتي، د مال او اولاد نه حفاظت، اغوا او د خلقو د اولادو تشتول، دا تر قتل او وژنې اشد دي. د هغه ټولنې په ژوند کې به څه خوند او څه مزه وي چې هلته نه سکون وي، نه اطمینان، نه امن وي، نه امان. هلکان یې د پیسو دپاره تشتول کیږي، انجونې یې په زور ځینې بیول کیږي. با الله جل جلاله فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، او تاسو لره په قصاص کې ژوند دی ای د عقل او بصیرت خاوندانو. په کومه ټولنه کې چې قاتل نیول کیږي او د خپل عمل جزا ورکول کیږي، هلته دا ممکنه نه ده چې بل څوک دې پر قتل یا د یو چا پر وژلو اقدام وکړي، مګر دغه پر عکس که په یوه ټولنه کې ژوند او عادت داسې وي چې هر چا چې هر څه وکړه، نه بیا د هغه پلټنه کیږي او نه جزا ورکول کیږي، دلته نو د قتلو او وژنو شمیر تر اندازې وځي. دغه آیات شریف مقصد داسې سو چې د یو قاتل په قصاصولو سره د سلو نور قتلو مخه ونیول سوه، او که دغه قاتل پرېښول سو د سلو نه بلکې د زرو نور قتلو اجازه صادره سوه. نو اسلامي جنگونه او جزاوي د دې دپاره وه او دی چې شر او فساد، فتنه او وژنې ورک او ورک هم سوه. نو د جزیرة العرب په ژوند او قانون کې دغه ډیر لوی فرق په دغه لږ موده کې د دغه اسلامي غزاو په سبب راغلی. دغه غزاوي او د هغو تلفات تعذیبي شکل لري، نه تعذیبي. د اسلامي غزاو مثال داسې دی لکه د جراحي یو ډاکټر چې د انسان د جسم یا بدن څخه یو لږ حصه سری او زخمی کوي یا یې بالکل قطع کوي، خو ټول جسم او بدن په اصلاح کیږي. دوهم، که د اسلام د نشریدو و سرعت او چابکی ته وګورو، د هجرت په شروع کې د مسلمانانو تر حکم لاندې مځکه 204 مربع میله وه، او پس له 10 کلو څخه تر 1 میلیون مربع میله زیاته مځکه د مسلمانانو د حکم تابع وه. سبحان الله، یو څه دقیق او متوجه سي. مسلمانانو د دغه ډیرې او پراخه مځکې په تسلط او لاس ته راوړلو کې
څونه قرباني ورکړې ده. که د مسلمانانو شهیدان پر وخت او زمانه وویشو نو مسلمانانو د میاشتې یو نفر په قرباني کې ورکړی دی. خو د خیر، امن او اصلاح میوه او ثمره یې تر اوسه پورې موږ خورو. دریم، که د اسلامي جنگو او غزاو تلفات او شهیدان د دوو جهانی جنگو سره قیاس او مقایسه کو. اول جهانی جنگ چې په 1914 عیسوي کال کې شروع او تر 1918 کال پورې دوام درلودي. یو محقق لیکوال د بریتانیې په دایره المعارف کې لیکلی دی په اول جهانی جنگ کې د وژل شوو کسانو شمیر 6 میلیونه او 4 لک نفر دی، مګر په دوهم جهانی جنگ کې د وژل شوو کسانو شمیر د 15 میلیونو او 8 میلیونو په مابین کې دی. دا خو یې قتل، وژنه او بربادي و. مګر نتیجه ته هم وګوري. ټول خلقو ته معلومه ده چې دغه دواړو جنگو و بشرته نه دیني نه دنیوي نه ډېر نه لږ فایده رسولې ده. خو بالمقابل هغه د اسلامي جنگو تلفات چې په مجموعي ډول سره 1018 نفر کیږي او هغه فائدې او ګټې وي. په دې باره کې که زه هر څه ووایم هغه لږ دی. کتاب یا فتې د هغه د ځایولو دپاره نه دي کافي، خو په خپل ویونکي او اوریدونکي په دې موضوع کې د فکر آس د خپل قدرت پر اندازه ځغلولی شي. څلورم، که موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وغزاو او سریو ته وګورو نو په نتیجه کې نه موږ او نه بل هغه چاته چې د جنگو د حالاتو په مثبت او منفي اړخو پوهیږي دا ممکنه ده چې بل څه ووایو بل دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټول تاریخ او ټول دنیا کې هغه لوی او تر ټولو په عسکري قائد او قومندان، تر ټولو خلق په ثبات، عمیق فراست او باخبري کې لوړ و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عسکري او حربي قیادت په صفت کې یو نادره عبقریت درلودي، لکه څنګه چې د نبوت او رسالت په مقام کې سید او سردار د انبیاو وو. د غرنګي په عسکري میدان کې هم تر ټولو انسانانو تفوق او لوړوالی درلودي. وهیڅ جنگ ته نه دی داخل شوی مګر په یو وړ او مناسب وخت او پر داسې طریقه چې د حزم، شجاعت او تدبیر څخه بډکو. نو ځکه په یو جنگ کې د جنگو هم داسې نه دی ناکامه شوی چې هغه ناکامي دي د حکمت د غلطیا یا د لشکر د نه تنظیمولو یا د استراتیژي ځای د نه نیولو په سبب راغلی او پیښه شوی وي. په هر جنگ کې د مقابله لپاره هغه ښه او مناسب ځای اختیار کړی دی او د مقابله لپاره ډېر ښه او معقوله نقشه ترتیب کړې ده. بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ټولو جنگو کې دا ثابته کړې ده چې د علیه الصلاۃ والسلام قیادت یو بل نوې قسم قیادت وو. داسې قیادت نه وو لکه خلقو ته چور معلوم وو یا د دنیا په نورو قومندانانو کې لیدل کیږي. هر څه چې په احد او حنین کې ځینې د شکست حالات ولیدل شو هغه د قائد د تصرف په سبب نه و، بلکې په حنین کې د لشکر د ځینو افرادو ایمانی ضعف سبب و او په احد کې د قائد د اوامرو څخه نافرمانی سبب و. د لشکر افرادو په هغه حکمت او نقشه عمل ونه کوي کم چې د دوی د قائد د طرفه څخه په عسکري لحاظ پر دوی لازمه سوی و. خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبقریت او شجاعت په دغه دواړو غزاو کې هغه وخت ښکارا سو چې مسلمانانو ماته وخوړه. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن و مخته ثابت ودرېدی او په خپل نابغه حکمت سره وکولای شوی چې دشمن و خپل هدف او مقصد ته ونه رسیږي. لکه دا کار چې په احد کې وکړي یا د جنگ صفحه ور واړول شکست په نصرت سره بدل کړي، لکه دا کار چې په حنین کې وکړي. سره د دې چې په جنگ کې دغه خطرناک حالاتو پیښېدل او دغه واضحه او معلومدار شکست خوړل د قومندانانو حواس ځنی وړي د هغو پر اعصاب ډېر بد اثر پرېږدي. په دغه حالاتو کې
ډېر مشهوره او نامداره قومندانان د خپل ځان د خلاصېدو په فکر کې کیږي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشکه رسول الله دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عسکري او حربي قیادت اړخ وو. اوس دغه غزاو بل اړخ ته راس. پنځم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکولای شوی چې په دغه غزاو سره په ټوله جزیره العرب کې امن او امان، سلامتی او سلام خپور او نشر کې د فتنو اور یې ووژي. د اسلام مشرکانو او بت پرستانو شان او شوکت یې داسې ورمات کړي چې هغه وصلح ته رجوع وکړه او صلح یې وغوښته او د الهي دین و دعوت ته لار خلاصه او الاسوه. د دغه جنگو په نتیجه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل صادق اصحاب کرام د هغه منافقانو څخه وپیژنده چې په زړه کې غدر او خیانت ساتي. پنځم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه غزاو او جنگو سره داسې قومندانان تربیه کړه چې د علیه الصلاة والسلام تر رحلت وروسته د فارس او روم سره د عراق او شام پر ځکه وجنګیده او د هغو تر مشهوره قومندانانو د جنگ په نقشه او اداره کې لوړ او پوه و. وی کولای شوی چې هغه قوي مملکتونه د خپل مځکو او وطن څخه وشړي، د هغه مالو او باغو څخه وشړي چې دوی په امن او امان، په عيش او عشرت، نعمتو او راحتو کې هلته اوسېده. شپږم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکولای شوی چې دغه غزاو په برکت وخپلو بیوزله ملګرو مسلمانانو ته د اوسېدو ځایونه، ځکه کارونه او کسبونه ورته او مهیا کی چې په دغه واسطه سره د ډیرو هغه مهاجرینو مشکلات لري سو چې نه مال درلودي نه کور، خو په دغه غزاو سره اسلحه، سامان او نفقه برابر کړه. خو دغه ټوله په داسې شکل سره لاس راوړه چې مثقال ذره ظلم او تیری هم پر چا نه دی کړی. اوم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غزاو د جنگو او هدفو او مقصدو ته تغییر ورکړي. په جاهلیت کې چې د کم مقصد د پاره جنگونه کېده، هغه مقصد او هدف ته تغییر ورکړي. د جاهلیت جنگونه چور او چپاول وو، وجنه او تجاوز وو، ظلم او بغاوت وو، د بدله او انتقام اخیستل وو، د ضعیف ټکول وو، د آبادیو او کورو نړول او خرابول وو، د شذو د حرمت استکول وو، پر سپینجرو، کوشنیانو او هلوکانو شدت وو، د کشت او نسل هلاکت وو، بالاخره فساد فی الارض وو. دغه جنگونه په اسلام کې وجهاد ته واوښتل چې پاک هدف، لوړ غرض او داسې ښه نتیجه په لاس راوړي چې په هغه سره انساني او بشري ټولنه په هر ځای او هر وخت کې فخر وکړي. هغه د جهالت جنگونه په داسې جهاد سره بدل شو چې انسان د ظلم او تجاوز د قانون څخه د عدالت او انصاف و نظام ته بیایي.